زه پې نه پوهېږم ګوره دی پې پوهېږي ښه زه خام او پخه نه پېژنم دی وایي دا پخه ده ښه دا وایي خامه ده که کچه دا اوس پخه ده فریدمل صاحب ته څه وایي یاره ما ته هم داسې ښکاري نو دلته ولې پخه ده عند ما خام ځان مشهور دیم ښایسته ګردېږه ته بس خو تا نه منځو سړک ناخواته څه خبره روان یو هغه طرف ته هندواڼو پالیزونو ته او له موږ سره اوسئ چکر وهو افغانستان په جهان کې ښایسته شي سوله چې کله زموږ میلمه شي وطن کې چې کله زموږ میلمه شي وطن کې افغانستان په جهان کې ښایسته شي سوله چې کله زموږ میلمه شي دیدی او لالا هندواڼه راشکوي خامه ده که پخه دغه پخه ده که نه دی کافي تجربه بیا لري په دې کې رئیس کېله که ماته تام دا وګوره دا ده زه پې نه پوهېږم ګوره دی پې پوهېږي ښه زه خام او پخه نه پېژنم دی وایي دا پخه ده ښه دا وایي خامه ده که کچه دا اوس پخه ده فریدمل صاحب ته څه وایي یاره ما ته هم داسې ښکاري نو دلته ولې پخه ده عند ما خام ځان مشهور دیم ښایسته ګردېږه ته بس خو تا نه منځو سړک ناخواته څه خبره فیصله راسره دا کړي چې شپې پاتې کېږي که نه دې طرف ته کونړی سیند ښه په درس کې روان دی انشاءالله نیکسټ ولاګ بل ولاګ ته به راځو دلته به ورځ تېروو مایان به هم نیسو او ښه چکر به وهو انشاءالله له موږ سره اوسئ ویډیو تر پایه وګورئ ښه وخت او یو خبره دا دی چې هغه کښتۍ دلته ډوبه شوې وه درې څلور ورځې مخکې نه هغه په لرې مشهور درته وښیم دې ځای کې ډوبه شوې وه دې ځای کې او همدا ځای و همدا ځای و پراته وي دا تاوس ولاړو چې ډوبه شو هغه ګوټیز دی فریدمل صاحب ګپ لګا فریدمل صاحب ګپ لګوي نو زما یو عکس واخله.